سنځلې ابۍ سر راپورته کړ او شاوخوا یې وکتل. څو قدمه وړاندې 2 کسه چې تربوزونه یې تړلي وو او ټوپک یې غاړې کې پروت و قبر ته رانږدې کېدل. سنځله ابۍ ښه بیداره کېناسته او په ځیر یې هغو 2 کسانو ته وکتل او چې هغوی څومره رانږدې کېدل د سنځلې ابۍ تندی یې ګونجي کېده او سترګې یې تنګېدلې. د سنځلې ابۍ رنګ د قهر او غوسې د لاسه سوربخان شوی و، لیکن په څېره کې بیا هم د غم او درد کړاو او مصیبت نښې صفا ښکارېدلې. 2 تنه وسلوال کسان ورو ورو قبر ته رانږدې شول او په دې وخت کې سنځلې ابۍ هغه ښه پېژندلي وو. زبردست خان او نوکر یې و خیالي. د قبر څنګ ته د رارسېدو سره سم زبردست سنځلې ابۍ ته وویل: ابۍ، مړي بیرته نه را ژوندي کېږي او ژوندي باید عقل او هوش ولري. موږ ویلي وو چې د دې ځای نه ستاسو کډه باید سهار وختي حرکت وکړي، خو دا دې ورځ تېره شوه او سنځلې ابۍ زبردست خان ته وکتل او په ځواب کې وویل: موږ نن شپه ځان جوړوو. زبردست خان په زوره خندا وکړه او په خندا کې وویل: ښه هوښیار خلک یې، هو د شپې سفر ډېر ښه وي او بیا خو سرحد هم دومره لرې نه دی. سبا سهار مهال به کچه ګړۍ ته ورسېږئ. د دې خبرې نه وروسته زبردست خان د خپل نوکر سره په مخه روان شو او سنځله ابۍ یوازې پاتې شوه او قبر ته په لیدو یې زړې خاطرې په ذهن کې را ژوندۍ شوې. سنځلې ابۍ د شمایلې په لیدلو داسې محسوس کړل چې په هغه څه شوي دي. د نورو د تورو سترګو په کسو کې د یوې نوې پیښې غبار کتلو، نو په تشویش یې لور نه تپوس وکړ: شمایلې بچی، ناروغه خو نه یې؟ شمایلې تش د نه په علامه خپل سر ښورولو او بس. سنځلې ابۍ لاس د شمایلې په سر کېښود او پوښتنه یې وکړه: بچی شمایلې، څه خبره ده؟ ولې غمجنه یې؟ شمایلې مور ته وکتل او په کرار د مور نه وپوښتل: مورې، تاسو کډه کوئ؟ مور یې په ځواب کې وویل: هو لورې، که لاړ نه شو نو وژل کېږو. څوک مو وژني مورې، او ولې مو وژني؟ سنځلې ابۍ لاس د شمایلې په خوله کېښود او ویې ویل: چوپ شه، دا خبرې مه کوه، څوک خبر نه شي که نه. نو شمایلې وویل: مورې، دلته خو څوک نشته که نه، ولې یېرېږې؟ ښوونکی صاحب وایي وطن د هر چا ناموس او پلار او مور ده که نه. د شمایلې دغه آواز او زمزمه سنځلې ابۍ واورېده او د لور خواته یې رامنډه کړه. هغه یې کلکه په غېږ کې ونیوله او د اوښکو په تویولو سره یې څو وارې ښکل کړه او ورته ویې ویل: شمایلې بچی، چې پلار دې راغی نو دا به ورته وایو چې موږ د دې ځای نه ځو او هېڅوک مو نشي بیولی. ته به هم ورته جاړې او وایې به چې پلاره موږ کډه نه کوو، دا وطن زموږ وطن دی. د شپې چې د شمایلې پلار راغی نو مور او لور دواړو ورته خپله فیصله وویله او چې سبا شو نو زبردست خان ته یې خبر ورکړ چې دوی کډه نه کوي او همدلته پاتې کېږي. د کورنۍ یعنې مور او پلار د دې فیصلې نه شمایله بې حده زیاته خوشحاله شوه او په ډېره سادهګۍ موضوع خپلو د صنف ملګرو ته وویله چې ما مور او پلار پرې نه ښودل چې بلې خوا ته لاړ شي او بل وطن ته لاړ شي او خپل وطن پرېږدي. بس اوس به د امتحان دپاره تیارې نه کړو. دغه خبر د زبردست خان ته ورسېد. شمایلې خپل مور او پلار د بهر د تللو نه پښېمانه کړي دي او په ژړا یې د پلار اراده بدله کړې ده او دوی نور د دې وطنه نه دي. د زبردست خان په سینه کې د کینې او انتقام اور بل شو او د قهر او غضب یو طوفان په وجود ورګډ شو. هغه هېڅکله داسې ګمان نه شو کولی چې څوک دې د هغه نه د امر نه سر وغړوي او یا دې ګنې هغه قبول نه کړي او دغه سرغړونه ورته ډېره عجیبه ښکاره شوه. څو ورځې تېرې شوې او شمایله هغه شان ښوونځي ته تلله. نور هر څه د سنځلې ابۍ او د هغه د میړه او لور شمایلې له یاده وتلي وو، خو د زبردست خان هر څه په یاد وو او هغه شان د قهر په خولو کې ډوب وو. هېڅوک نه شو پوهېدلی چې هغه په کوم خیال او فکر کې دی. حتی د کور نه هم ډېر لږ راوتلو. د هغه فعالیت ډېر پټ او هېڅ چاته یې بېلګه په لاس نه ورکوله. د هغه وخت نه شپې ورځې ډېرې
تېرې شوې. د شمایلې د امتحان وخت را نږدې کېدو د بلې خوا د هغه پلار هم دننه په زړه کې د زبردست خان نه په ویره کې و. هره شپه به تر ناوخته ویښ پاتې و او چورتونه به یې وهل. خپله وسله به یې د ځان سره ساتله او دروازو ته به یې هم غټ قلف اچول. یوه ورځ ماسپښین چې سنځلې ابۍ ډوډۍ تیاروله، د کور نه بهر د خلکو اوازونه تر غوږو شول. داسې فکر وکړو چې ګنې خلک د جمعې د لمانځه نه راوتلي دي، خو شېبه لا تېره نه وه چې د انګړ دروازه یې لږ شوه او خلک کور ته راننوتل. سنځله ابۍ ورخطا له ځایه پاڅېده او سر یې انګړ ته ښکاره کړو. انګړ په منځ کې د شمایلې جنازه پرته وه او خلک ور ګرد چاپېره ولاړ. هېڅوک نه پوهېدل چې قاتل څوک و، خو سنځله ابۍ او د شمایلې پلار په هر څه پوهېدل او د شمایلې قاتل یې ډېر ښه پېژندلو. شمایلې خاورو ته وسپارله شوه او زبردست خان هم د هغې په فاتحه کې کېناست او د شمایل پلار ته یې د زړه تسلي ورکړه او څو ورځې بیا د هغوی نه دغه تقاضا وشوه چې کلی خوشي کړي او لاړ شي، یعنې هغه ځای ته لاړ شي چې د دوی لپاره هلته خیمې ولاړې دي. څو ورځې نورې هم تېرې شوې او په زیړي مازدیګر کې سنځله ابۍ د شمایلې قبر ته لاړه او هلته یې زبردست خان وکوت. سنځلې ابۍ دا اطمینان ورکړو چې د شپې به حرکت کوي. سنځلې ابۍ د قبر دننه پرتې شمایلې سره خبرې کولې او د زړه راز یې ورته ویلو. د شمایلې پلار وسله د ځان سره ساتله او سنځلې ابۍ ته اطمینان ورکړی چې د انتقام جذبه یې تړېدونکې نه ده. د بې وطنۍ درد د سرطان له درد نه هم بدتر دی. د سرطان درد او مرګ د عزتۍ مرګ نه وي، لیکن د بې وطنۍ مرګ د عزت مرګ نشي کېدی. هغه شپه سنځلې ابۍ او د شمایلې پلار پوهېدل چې زبردست خان د معلومات دپاره بیا ځان راښکاره کوي او ګوري چې دوی کډه کول غواړي او که نه. د دې اطمینان سره د شمایلې پلار خپله وسله تیاره کړې وه او د لارې څارنه یې کوله. د لرې نه د شپې په تیاره کې د زبردست او نوکر د پښو ښکالو واورېدل شوه. هغوی دواړه د شمایلې د کور خوا ته را روان وو او چې د دروازې خولې ته راورسېدل نو د شمایلې پلار څو ګولۍ په هغوی ورخوشي کړې. د ډزو اواز د شپې په تیارې کې انګازه شو، لیکن هېڅ چا د هغو پروا ونه کړه ځکه چې دغسې اوازونه هره شپه هغوی په کلي کې اورېدل. سبا سنځلې ابۍ او د شمایلې پلار ته کلی او کور بل رنګه ښکارېدل. اسمان بدل او ځمکه بدله ښکارېده. سهار وختي دواړه د شمایلې قبر ته لاړل او پلار یې د اوښکو نه په ډکو سترګو شمایلې قبر ته خطاب وکړه او ویې ویل: اوس به زموږ قبرونه هم ستا د قبر په څنګ کې وي، ژوند به مو هم دلې وي او مرګ به مو هم دلې وي. دا وطن زموږ وطن دی. او په دې شیبه کې د دواړو د سترګو نه څو څاڅکي اوښکې د مخ په کاسه لاندې راتوی شوې.